یو هلک نوې واده کړی دا یو ډېر لوی محدث تېر شوي دی ابو زرعه ورته وایي دا 3 کسان دي ابو زرعه ډېر لوی محدث و د هلک به ورسره کېناستېده او سبق به یې ته وی حدیث به یې ته زده کول نو د هلک نوې واده وکړو نو دی به ناوخته ته کور ته نو ښځه به ورسره روانه وه چې تا ته زه ویښه ناست یم دروازه دندېرول غواړي دروازه بندول غواړي نو په وخت راځه کور ته چې زه دا کټ پوزې درته برابروم او دا ور زندېروم تا ته تر کومې پورې ویښه به ناست یم یاره جي استاد جي سبق ویم که یو ورځ دا هلک لږ لیټ راغی چې لیټ راغی نو ښځه ورته غوسه وه خو هسې هم خفه و چې دا لیټ دی نن راغی نو ډېره زیاته غوسه وه ته دومره ناوخته راځي او لیټ راځي او تا ته استاد څه ښیي تا ته د ښځې حق نه ښیي تا ته د بچو حق نه ښیي دین درته نه ښیي عمل نه کوې هسې لګې یاره ښځې زما ډېر قابل استاد دی د حدیثو ډېر لوی پوه استاد دی او هغه نه څه علم زده کوم د خدای نیکبختي خیر دی کله وختي او کله ناوخته خو ښځه غوسه وه بعضې وخت کې ښځه هم تیزي وکړي نو چې ښځه تیزي وکړي او سړی هم تیزي وکړي نو بس داسې ده لکه چې په اور د تیل ور واچو د ښځې د خاوند قانون به دی چې که ښځه کله تیزي وکړي انسان دی غوسه ښځې له هم ورځي نو سړی دې غلی شي دې دې ورته ځان نه رابرغی او که کله سړی غوسه وکړي او تیزي وکړي نو ښځې له نه دي پکار چې ځان ورته رابرغ کړي ادې لږه نرمي کوي بس هغې به ټول عمر غوسه کوله د سړي له هم غوسه وروله دې م ورته غوسه شو چې غوسه شو ښځه نور هم غوسه شو ستا استاد په څه پوهېږي چې ته وایې زما استاد دی او د حدیث استاد دی خو جاهل دی هغه په څه پوهېږي چې دی ووایې بس سړی غوسه شو وی ښه که زما استاز ته 1,00,000 حدیث د پیغمبر علیه السلام نی یاد نو ته په ما په 3 طلاقو طلاقې بس چې دی ووایي نو بس ښځه خو دې وخت کې سړه شي که هسې خو نه سړي او طلاق خطرناک شي د دې نه به ګورې ځان ساتئ خبرې بنده و خیر دی غصه کوه خو طلاقونه به ځان ساتې د ښځې ژوندم تباه کړي او د سړي ژوندم تباه کړي وی که زما استاد د 1,00,000 حدیث نه یاد که نه حافظ په یاد و یاد ترې په ما په 3 طلاقو طلاقې خو چې دی اورېدل به د ښځې غصه لاړه دا د سړیه څوک دی نه نو بس هر وخت هم لګیا ناوخته وختي ناوخته وختي نن دې زما استاز پورې نخرې وکړې خنداګانې دې وکړې بس سړي هم سوچ وکړو چې خدای دا مې د خولې نه څوک وکړه هسې به مې غصه کړې وه ډب به مې ایستی و دا خو واقعي که زما استاد ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ښځه طلاقه او 3 طلاقه دي دا بچي به څه کوي دا څه په غم واړېدم شپه په غریبانانو په دواړو په سخته تېره شوه ښځه ورته دې مسلې سره څه کوې بس وي مسله خو اسانه ده که زما استاد ته 1,00,000 حدیث یادي ته نه طلاقه او که 1,00,000 حدیث ورته نه یاد یو هم ورته کمي ته طلاقه 1,00,000 حدیث آسان کار دی ټول قرآن شریف تقریبا 6.5 آیتونه دي او حدیث د قرآن د آیت نه اکثر اوږده دي بعضې دومرې دي نه لنډې وي خو اکثر د دې نه اوږده دي ځکه حدیث خو د قرآن شرحه ده او شرحه اوږده نو ته حساب لګوه چې 6.5 آیت یو قرآن دی نو 1,00,000 حدیثونه به څومره کتابونه جوړېږي چې سار شو لاړ خپه دلګیر حضرت ابو زرعه ابو زرعه ته ځان لکه سیب یو وخت تپوس ته نه تا ته څومره حدیث یاد دي وایي زما په حدیثو کې د څه غرض دی وایي صاحب ما ته جنجال جوړ دی ښځه را سره په جګړه شو ستا متعلق یې سپکه ووایي او چې دا په څه پوهېږي بس ما له غوسه راغله مې که زما استاد ستا ابو زرعه ته 1,00,000 حدیث نه یاد نو ته یې په ما په 3 طلاقو طلاقې اوس راته ووایه چې 1,00,000 دې یاد دي او که نه که نه یاد خو ښځه لاړه والوته او که یادي نو نه به الوځي امام ابو زرعه ورته وخندل وی خندل وی ښځه دې نه را طلاقه ښه ښځه نه را طلاقه ځه خپلې ښځې سره ناسته ولاړه کوه وی نه پوی مې که وی ما ته د حضور پاک 1,00,000 حدیث یاد دي دې ته څه مرفوع وی او څه ورته موقوف وی او څه ورته مقطوع وی په دې نورو آثارو یا د حدیثو اطلاق طالبان پرې پوهېږي او دا تا چې 1,00,000 وې دا 1,00,000 خو داسې ما ته یاد دي لکه تا ته چې صورت فاتحه یاده ده
چې څنګه تا ته سورت فاتحه یاد ده دقسې راته یاد دی وایه خواري کړې ده اوس که نه ده کړې زمونږ امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي وی ما چې دا کتاب یاد لیکلی دی دا ما د 3 لکو احادیثو نه چاڼ کړی دی وی ما ته 3 لکه حدیث ته رسول الله مبارک یاد دی 1 لک صحیح او 2 لک غیر صحیح امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته 6 لکه حدیث ته پیغمبر علیه السلام یادو 6 لکه دا خوارې کړي دي که دې علماو دې مولیانو خوارې نه وې کړې والله که دا دین موږ ته رارسېدلی دې محنت وکړه دوی خواري وکړه صحابو د پیغمبر مبارک نه زده کړل تابعینو د صحابو نه زده کړل